زه بیخي ویستې لیکلی نه یم خو خدای پاک احسان وکړه نن مې دا هغه سره تغیر کړ دا مې ورکړی دی سرخط یې دی غزل دی یا څه شی دی د نوشاد صاحب یې پېژني لارې یې وتړلې انجام ته رسي انجام ته رسي ماڼۍ خو ګل شوې د مڼو لارې یې وتړلې ماڼۍ ګل مشاعراتو ماڼۍ خو ګل شوې د مڼو لارې یې وتړلې بادار پردی و د ژوندو لارې یې وتړلې امجده بانګه شاه صرف یې خرما نه دو تړلې ماڼۍ خو ګل شوې د مڼو لارې یې وتړلې بادار پردی و د ژوندو لارې یې وتړلې ازغن تارونه خوروي بیا پښتانه بیلوي ازغن تارونه خوروي بیا پښتانه بیلوي د لرو بر د تلو راتلو لارې یې وتړلې ازغن تارونه خوروي بیا پښتانه بیلوي د لرو بر د تلو راتلو لارې یې وتړلې د ډیلي او د لاهور واګه خو بنده نه شوه د ډیلي او د لاهور واګه خو بنده نه شوه د ستر کابل د پېښورو لارې یې وتړلې د ډیلي او د لاهور واګه خو بنده نه شوه د ستر کابل د پېښورو لارې یې وتړلې تارسینګي لښکرې تل له جمرود بیرته درومي په ځان غلط د تاترو لارې یې وتړلې سلیم صاحب محتاج و نثار وزیر وایي د خپل انجام په ویر برسي انشاءالله نثار وزیر وایي د خپل انجام په ویر برسي د ستر غوري د سردرو لارې یې وتړلې نثار وزیر وایي د خپل انجام په ویر برسي د ستر غوري د سردرو لارې یې وتړلې ډېر تشکر